سلامونه او ښې چارې 2 دقیقې خبر ته ښه راغلاست. د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیلي رژیم له لوري د سوماليلینډ د رسمیت پیژندنې اقدام غندلی. د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیلي رژیم هغه اقدام په کلکه غندلی چې له مخې د سومالیا له فدرالي جمهوریت څخه د سوماليلینډ نومي سیمه د خپلواکه دولت په توګه په رسمیت پیژندلې. یاد وزارت دغه اقدام د یو اسلامي هیواد د تقسیمولو هڅه بللې او په وینا یې دا کړنه د نړیوالو قوانینو همدارنګه د سومالیا د اسلامي هیواد د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره نقص دی. عراقچي وایي افغانستان کې د اسلامي امارت له واقعیت سترګې نشي پټېدای. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي نړیواله ټولنه باید دا حقیقت ومني چې د افغانستان اسلامي امارت د دغه هیواد واقعي حاکمیت دی او له واقعیت څخه سترګې نشي پټېدای. نوموړي زیاته کړې ایران د افغانستان له اوسني حکومت سره د خبرو دوام ته ژمن دی او دا تګلاره د سیمه ییز ثبات او ګډو هڅو لپاره مهمه ده. مالیې وزارت وایي د امارتي ادارو د معاشونو د ځنډېدو اوازې ناسمې دي. د مالیې وزارت ویان عبدالقیوم نصیر امید راډیو ته ویلي هغه اوازې چې د امارتي ادارو د معاشونو د ځنډېدو په اړه سوي دي له حقیقت سره سمون نه لري. نوموړي ټینګار کړی چې د معاشونو د تادیې بهیر په عادي ډول روان دی. او وروستی خبر هم له هیواده بهر زیلینسکي له ټرمپ سره د سولې خبرو ته چمتوالی نیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي روسیې د نږدې 1500 ډرون او 40 توغندیو په وسیله پر پلازمینې کیف برید کړی چې پکښې د انرژي تاسیسات او ولسي سیمې په نښه سوي دي. دغه بریدونه په داسې حال کې سوي چې د اوکراین او امریکا ولسمشران له روسیې سره د جګړې پای ته رسولو او سولې په تړاو خبرې او ناستو ته چمتوالی نیسي. دا و 2 دقیقې خبر تر بیا د الله په امان.